سلام او درنښت مې ومنئ. ګمراهان د شیطان خره دي. د ګمراهانو، فاسقانو او جاهلانو شتون په ټولنه کې عذابونه رامنځته کوي، ځکه چې دوی د شیطان خره دي او شیطان د دوی څخه داسې ګټه اخلي. یو خر پر درخته تړلی و. شیطان راغی او خر یې د درخت څخه ایله کړ. خر ولاړی ورو ورو د همسایه په ځمکه کې ورګډ سو او هلته یې ټول میوهجات او ترکاري له منځه یوړل. کله چې د همسایه مېرمنې ولیدل چې خر یې په ځمکه کې ټول حاصلات له منځه یوړل، نو یې ټوپک راواخیستی او خر یې په مرمۍ باندې له منځه یوړل. د خره خاوند چې دا صحنه ولیدله خشم ورغی، نو راغی د همسایه مېرمنه یې مړه کړله. د مځکې خاوند کله چې خپل د مېرمنې په وینو لړلی جسد ولیدی، هغه ته هم خشم ورغی. راغی او د خره خاوند یې له منځه یوړ. شیطان ته وویل دا دې څه وکړه؟ شیطان وویل ما هېڅ نه دي کړي، فقط یو خر مې په ټولنه کې خوشي کړ. که غواړې چې ټولنه مو له هره اړخه زیانمنه سي او په ټولنه کې مو ستونزې، مصیبتونه، پریشاني، نفرت رامنځته سي، نو خره و ټولنې ته ایله کړي. آیا د هغه کسانو شتون په ټولنه کې عذاب نه دی چې د 50 کالو 60 کالو شخص دی، د سړک پر غاړه ولاړې په ولاړو باندې لاس دې په پایجامه کې د اودس وچې؟ څنګه نه شرمېږي دا کم فرهنګ، کم د اسلام اصول؟ آیا ته د شیطان خر نه یې چې تر اوسه لا سره اشارې ته نه درېږي، ځینې تېرېږي؟ خر هم په دې نه پوهېږي، ته هم په دې نه پوهېږي. آیا تاسې د شیطان خره نه یاست چې خپل چټلي او کثافات تر اوسه هم پر سړک باندې غورځوئ، بوی جوړوئ؟ آیا تاسې د شیطان خره نه یاست چې د شپې لخوا پر موټرسایکلانو باندې څه نارې، څه بوغارې، څه افراطیت، څه بدبختي مو جوړې کړي دي؟ آیا ټولنه په تاسې باندې په عذابو باندې نه ده لړل سوې؟ آیا په ټولنه کې ستاسې له وجې ستونزې، مشکلات او پریشانۍ نه دي رامنځته سوي؟ آیا ستاسې بې فرهنګو د لاسه زموږ سپېڅلي هېواد، زموږ عزت، زموږ برم ته نوره دنیا په سپک نظر نه ګوري؟ الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې ستاسې جاهلانو په اړه باندې داسې فرمایلی دي: الله جل شانه د اسرا د مبارکې سورې په 8 آیات کریمه کې داسې فرمایي، او دا د آیات کریمې ژباړه ده: او چاته چې خدای جل شانه سمه لاره وښوده، نو هماغه واقعي لاره وموندلې، او څوک چې د خپلو کړنو له امله بې لارې کړي، نو له الله جل شانه پرته به ورته نور لارښوونکي او سرپرستان ونه موندل سي، او هغوی به د قیامت په ورځ ړانده او ګونګیان او کاڼه پر مخ راپاڅو. د هغوی استوګنځی دوږخ دی چې کله د هغوی اور کښیني، نو نوې لمبې پر اور زیاتو. موږ په ټولنه کې هغه کسان چې فزیکي ستونزه لري، چې نابینایان، ناشنوایان او ناګنایان دي، هغه ته خلک ړانده، ګونګیان او کاڼه وایي. اما په واقعیت کې جاهلان او ګمراهان او فاسقان او فاجران د دغه آیات کریمې پر بنسټ کاڼه، ړانده او ګونګیان دي او دوږخیان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.